سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وئ. اول خو خراخلاص وایم دې ویډیو ته. دویم دا چې شنه ځای وګورئ او د شنې ځای څخه تاسې خوند واخلئ. دریم زه د هغه په مورد دغه د د ځینو هیوادونو په مورد غواړم چې یو څو کلمې خبره تاسو ته وکړم. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا خاص هغو خلکو لپاره دی چې دوی کوشش کوي نورو هیوادونو ته دوی لاړ شي او مهاجرت وکړي. صحیح ګورئ افغانانو، زه پوهېږم چې افغانستان په داسې شرایطو کې یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی چې ټول افغانان کوشش کوي د افغانستان څخه راوځي او داسې یو ځای ته لاړ شي چې دوی په امن کې وي او د دوی راتلونکی جوړ وي او د خپلو ماشومانو راتلونکی هم په نورو هیوادونو کې جوړ کړي. که چیرې داسې هم نشي کولی چې ټول ماشومانو سره دوی بله هیواد ته لاړ شي، نو دومره خو کولی شي چې خپله لاړ شي او په افغانستان کې خپل ماشومانو ته حلال رزق او روزي وګټي، پیسې ورولېږي تر څو دوی خپل ژوند مخ ته یوسي. صحیح ګورئ افغانانو، تاسې کوشش وکړئ چې هغه اصلي طریقې باندې مخ ته لاړ شئ. په غلطو طریقو هیڅ هم نه کېږي. ښه زه پوهېږم چې ډېر افغانان سواد نه لري. که چیرې دوی سواد درلود، په انګلیسي دوی پوهېدلی، په کمپیوټر دوی پوهېدلی، نو دوی به خپله یو شي ته اپلای کړی و او دوی به خپله ځان ته به لیاره پیدا کړې وای. صحیح نو دوی چې سواد نه لري او ځان ته لار نشي پیدا کولی او یو فورم نشي ډکولی، که نه هغه باید داسې یو چا سره ملګری شي چې هغه لږ زره په انګلیسي پوهېږي او لږ زره سواد لري او داسې په خپل زمنو او په خپل ورونو دوی درس ووایي تر څو سبا وکولی شي یو کار مخ ته یوسي. اوس ټوله نړۍ په درس روانه ده، ټوله نړۍ په ټکنالوژي روانه ده، ټوله نړۍ په همدغه علم او تعلیم روان دی. صحیح دی. نو کله چې تاسو یو ځای ته اپلای کوئ، د هر څه نه مهم ستاسو ډاکومنټس دی چې تاسو ولرئ. هغه خلک چې سواد لري باید مکمل اسنادونه پی ډي اف کې خپل ځان سره وساتي، لکه د مکتب اسناد شو، د پوهنتون اسناد شو، د یو ځای کې دوی کار کولو د هغې اسناد شو، یو کمپنۍ کې دوی کار کولو د تجربې کاري اسناد شو. که چیرې تجربې کاري اسناد یو شی بل شی نه لري، لږ سواد لري، کوشش وکړئ چې ځان ته مثلا اسنادونه جوړ کړئ، یو شی بل شی. د یو بل دغه زما دغه خاصتا هغو مهاجرینو ته چې دوی په هغو افغانانو ته یا هم پاکستانیانو ته چې پښتانه دي البته چې په خارج ملکو کې دوی اوسیږي، اول ته کار کوي، بخصوص ډریوري دي، دوکانداري، یو شی بل شی کوي یا لایبر دي که نه، دوی لپاره بهترینه ګزینه هغه دی چې دوی خپل پیسې لږ سیف کړي، خپل پیسې دې وساتي، ځان ته د اکاونټ جوړ کړي، لږې پیسې د کور ته ولېږي او لږ پیسې د ځان سره وساتي تر څو خپل اکاونټ کې جمع شي او اکاونټ یې اعتبار پیدا کړي په کوم هیواد کې چې دی اوسیږي، لکه قطر، لکه دوبۍ، لکه کویت، لکه بحرین، لکه سعودي، همداسې نور هیوادونه چې په کوم هیواد کې دوی اوسیږي او غواړي چې غرب خواته راشي، امریکې ته راشي، کاناډا ته راشي یا اروپایي هیوادونو ته لاړ شي، که نه، دغه دوی کولی شي چې خپل هغه اکاونټ سیف کړي، خپل اکاونټ دې وساتي، پیسې دې جمع کړي. هغې نه وروسته بیا چې کله دوی اکاونټ جوړ شو، اعتبار پیدا کړو، لږې پیسې پیدا کړې اکاونټ کې، هغه مکمل هغه پیسې وبسل او بیرته په اکاونټ کې اچول، هغه مکمل څه شی جوړېږي؟ سټیټمنټ د بانک جوړېږي. سټیټمنټ د بانک کوم تیږه نه ده چې تاسو راوړئ، همدغه چې پیسې روباسئ بیرته اچوئ یا یې لږ مصرفوئ، همدغه چې جوړ شو دې ته سټیټمنټ د بانکي وایي. صحیح چې کله سټیټمنټ د بانک د جوړ شو چې ته مثلا اخلې او بیرته خرڅوي او پیسې دې لږ ډېرې شولې، بیا داسې کوشش وکړه چې یو هیواد ته په چکر لاړ شئ، تاسې نږدې هیوادونو ته لاړ شئ، لکه ازبکستان ته، تاجکستان ته، هند ته، ترکیې ته، همدغسې ورو دغه وړو هیوادونه تاسې شروع وکړئ تر څو د غټو هیوادونو ته راشئ. صحیح هغسې راشئ. بیا چې کله دغه څو هیوادونو ته تاسو لاړئ، تاسو رسما بولیویا، چیلي، ویزویلا، برازیل، میکسیکو، همدغه هیوادونو ته تاسو اپلای وکړئ. تاسو چې کله دوی ویزې درکړي په همدې هیوادونو کې
تاسې دا هیوادونو کې دا هیواد کې یو څه وخته پورې تاسې پاتې شوئ زر تر زره تصمیم مه نیسئ چې تاسې حرکت وکئ یا برازیل ته یا مکسیکو ته یا نورو هیوادونو ته ځکه چې اول خو تاسې که چیرې هلته ورسېدئ تاسې زر بلدیت هلته نه لرئ زر بلدیت چې ونه لرئ تاسې نه لیاره ورکېږي ممکن دی چې داسې خطراتو سره مخامخ شئ یعنې کیدای شي تر مرګه پورې کیدای شي ومرئ هلته مړه شئ په لاره کې ځکه چې ځنګلونه دي ځنګلو کې د وحشي حیواناتو څخه ډک دی او اوبو کې داسې وحشي ځناور دي په اوبو کې چې سړی خوري ډېر خلک یې خوړلي هم دي ما والا ویډیوګانې کتلې وي ډېر افغانان یې والا خوړلي دي نو زه نه غواړم چې داسې یو څه شي یو کار سره یو خطر سره تاسو مخامخ شئ که نه کوشش کوئ چې ځای ته ځای په سیف طریقه لاړ شئ هدف ته ځان ورسوئ کله چې تاسو خپل هدف ته ځان نشئ رسولی مرګ خولې ته ځان ورکوئ چې ومرئ نو تاسو خپل هدف ته ځان نشئ رسولی هغه هدف نشه هغه هسې چټي شی شو هغې ته هدف موږ نه وایو ښه نو کله چې تاسو خپل هدف ته په سیف باندې ځان ورسول هغه مهم نه دی چې 1 کال بعد رسېږي 2 کال بعد رسېږي 3 کال بعد رسېږي هغه هیڅ مهم نه دی مهم دغه دی چې خپل هدف ته باید ځان ورسوئ تاسو باید ډېر معتادانه مخکې لاړ شئ صحیح و پیسې چې کله تاسې حرکت وکړو هغه خواته د همدغو هیوادونو خواته لږې پیسې تاسې یو چا سره وساتئ چې دوی تاسو ته زر تر زره پیسې در ولېږي تر څو تاسې د پیسو کمښت سره مخامخ نشئ او بل کار چې تاسې کوئ دغه مهمه نقطه ځان سره وساتئ ډېر مهم نقطه دی ګوره ښه چې تاسې چې کله یو هیواد ته ځئ هلته لاړ شئ یونسیار ته هغه ته سازمان ملل ته لاړ شئ هلته ځان راجستر کړئ سازمان ملل ته وایي چې موږ ته مهاجرت کارت راکړه تر څو موږ په دې ښار کې آزاد وګرځېدلی شو تاسو د مهاجرت کارت درکوي تاسې آزاد ګرځېدلی شئ که داسې کولی شئ چې داسې رستورانتو ته لاړ شئ یو ځای ته بل ځای ته کار پیدا کوئ په هماغه هیواد کې یو څه وخته پورې کار وکړئ 2-3 میاشتې کار وکړئ تر څو ځان ته لارې سموئ بیا چې کله کار مو وکړو په یونسیار کې مو ځان رجستر کړو یونسیار تاسو ورقه درکوي چې تاسو آزاد په ټول هغه کې هیواد کې وګرځئ تاسو هڅه کولی شئ چې بل مرز خولې ته مو تاسې ځان ورسوئ چې کله بل مرز خولې ته مو ځان ورسول هلته خلکو سره خبرې وکړئ چې بل هیواد ته مو وړوي همدغسې ورو سټیپ بای سټیپ تاسې مکسیکو ته ځان رسولی شئ سر مو خلاص شو چې کله مکسیکو ته تاسې ځان ورسولو نور هماغلته پاتې شئ او بله لیاره هم چنانه شته دی چې تاسې کولی شئ د مکسیکو نه یا د نورو هیوادونو چې هلته تاسې ورسېدلی او تاسې سازمان ملل کې ځان رجستر کړو تاسې همغه هیواد نه هم کولی شئ چې کاناډا ته کیس واچوئ ښه چې کاناډا ته مو کیس واچولو دلته بیا تاسې زر قبلېږئ ځکه چې نږدې ورته راغلي وئ مشکل نشته تاسې غواړئ چې دلته راشئ بیا تاسې کیس ممکن دی چې قبول شي ښه یوازې تاسو جنمبر درځي او تاسې انتقالېږئ هغه ته کاناډا ته دغسې سیستم هم دی نو داسې نه کېږي چې مثلا تاسې یوازې کله یو دفتر ته ورشئ کله بل دفتر ته ورشئ چې نه پوهېږم والا دومره پیسې در کومه ما ورسوه داسې نه کېږي افغانانو ښه دا کوم کوټې سنګي نه دی دا کوم سرګردان چوک نه دی دا کوم مثلا لوګر نه دی چې تاسې یو چا ته پیسې ورکوئ او تاسو هغې ته وایي چې موږ ورسوه چې څه رقم ته کېږي صحیح دی تاسې باید خاص سم ځان پوه کړئ ډېر افغانان ما ته مسج کوي چې دوی ما نه پیسې وخوړې هغې ما نه پیسې وخوړې زه اوس څه شی وکړم دا ما نه سړی ورک شو زه څنګه پیدا کړم چې وکړم چې ونه کړم نو یورې چې تاسو خبر ته غوږ نه نیسئ په خپل خره سپری یې که نه چې زه درته وایم پیسې چاته مه ورکوئ لږ زر حوصله وکړئ ځکه چې پرېږده چې لیاره تاسو ته مناسبه لیاره پیدا شي تاسې په خبره نه پوهېږئ په خپل کار کوئ صحیح نو هسې هېڅکله هم تاسې خپل هدف ته نشئ رسېدلی تاسې نورمال کښېنئ په کوم هیواد کې چې اوسېږئ همهغلته تاسې کار کوئ تر څو چې لیاره سمېږي پیسې وګټئ ځان سره یې وساتئ کور ته یې ولېږئ لږ ځان سره وساتئ لږ یې کور ته ولېږئ که نه تر څو تاسو ته لیاره پیدا کېږي و خلکو چې کله لیاره پیدا شو هغې نه وروسته تاسو حمله وکړئ دومره زر تاسې مه ځئ صحیح دی چې تاسې زر تر زره حرکت وکړئ لاړ شئ دا ډېر یو خطرناک خبره دی او ډېر خطرناک کار دی چې تاسې به ډېرو جنجالو سره مخامخ کړي سر مو خلاص شو نو کوشش وکړئ چې منطقي لیاره پیدا کړئ او منطقي مخکې لاړ شئ صحیح نو زه به څه ووایم همدغسې قصې دي همدغسې ولونه دي دلته راووتلم سړک ته هاخوا ته د افغانانو دوکان دی هغلته زه به لاړ شم لږ زر افغانان دوکان ته ګینم شی به ترې راواخلم او زه کوشش کوم چې
همدغسې داسې پوه کړم په اصلي موضوعاتو مو پوه کړم که نه فیک نه اصلي چې سر مو خلاص شي چې تاسو څه رقم کولی شئ چې بل هېواد ته لاړ شئ که نه مکمل تاسو باید پوه شئ اوس ما ډېر خلک پوه کړي دي ډېر خلک مې پوه کړي دي او دوی پوه شوي دي سر مو خلاص شو او څوک یې نشي غولولی نو دغسې قصې مو وکړې نورو ویډیوګانو ته تاسو منتظر پاتې شئ تر څو همدغسې سر مو خلاص شي او تاسې یو نتیجې ته ورسیږئ صحیح صفحه در سره ښه که اوس ووایم صفحه در سره سبسکرایب کوئ یا لایک کوئ یا نه پوهېږم کمنټ کې بیا به ووایي چې والا دا خپل چینل لپاره کوشش کوي نو خیر که تاسې سبسکرایب کوئ نه لایک کوئ نه کمنټ نه ورکوئ مشکل نه لري ولې خبرو ته غوږ ونیسئ تر څو سر مو خلاص شي چې بل څوک تاسې ونه غولوي صحیح دی نو دا نه کېږي تر آخره پورې چې تاسو والا دا داسې کېږي دغسې کېږي ټول ژوند مو په همدې کې تېر شو هسې چټي زه منتظر یم ستاسو هغه ته نظریاتو ته چې تاسې ما ته نظریات په دې هغه کې کومنټ کې ولیکئ چې څه شي په مړه تاسو ویډیو غواړئ دلته ډېر مصروفیت دی زه کوشش کوم تر خپل حده پورې چې د تاسو ځواب درکړم او ویډیوګانې تاسو جوړ کړم نوي نوي نو تاسو هم ستاسو سپورټ هم ضرورت دی ستاسو سپورټ پیسې نه دي ستاسو سپورټ ما ته ډالر نه دی چې راکوئ کالي نه دی چې ویخلئ یا بل شی یوازې ستاسو سپورټ هغه دی چې همدغه صفحه در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ بس خلاص تر بله ویډیو مو په خدای سپارم خدای په امان نظریات ته منتظر یم جار مشم بای بای